نبراشی نراغلے داسې دی شکر شکر خدایا یار می ښکلی داسې دی نبراشی نراغلے داسې دی شکر شکر خدایا یار می ښکلی داسې دی او د بدن سوری یې نه و په رڼا کې همیشه خلکو لیدلی داسې دی او یار می نور دے هم بشر دے خو بی مثلا کتابونو کے راغلے داسے دے کہ اللہ رضا کوي جانان رضا کا کہ اللہ رضا کوي جانان رضا کا ما قرآن دا رب لستلے داسے دے او که تکڑی شما واپس بترینا نشم که تکڑی شما واپس بترینا نشم کله چې غازی فیصل خالد عدالت تلاس په تماچه باندې تلو هغه مخکې دا سوچ کړو کله چې ګستاخ رسول مردارولو هغه دا سوچ کړو که زه دا ګستاخ رسول مردار کما د عدالت توهین وکما زما په لاسونو کې به هتکړۍ واچولی شي زما په خپو کې به بیړۍ واچولی شي زما په سترګو به پټۍ ولګولی شي زما په سینه به ګولۍ ولګولی شي لیکن هغه ویلې چې زه په لاسونو هتکړۍ به برداشت کم پخپو بیڑی با برداشت کم پسترگو پٹائی با برداشت کم پسینہ گولائی با برداشت کم لیکن گستاخ رسول جوندے نشم برداشت کولے زکا ہوئی کہ تکڑی شما واپس بطرینا نشم خلق زنمی پری بے للے داسی دے او مور او پلار دوانه جهان بتریزار کم ما دا عشق سبق ویلے داسی دے او زغم جن محمد زمان برستو نشم واللہ دا شیر ملی کلے داسی دے عام پروگرام نہ دے دا یو وڑو کے پروگرام نہ دے دا یو دنیاوی پروگرام نہ دے بلکہ دا دیب پروگرام تعلق دا محمد رسول اللہ دا صفت سر دے دا دیب پروگرام تعلق دا جناب محمد رسول اللہ دی ناتخوانی سر دے دا دیب پروگرام تعلق دا جناب محمد رسول اللہ دا سیرت او دا صورت سر دے علماء کرام تشریف فرما دی زمان محترمو دا سے مجالس تا دا احمد فرشتی را گزیگی دا سے مجالس تا رب کائنات دا رحمت پا نظر باندی گوری زمان محترم علماء کرام تشریف فرما دی یقیناً دیر بختور خلق یئی یقیناً دیر خوش قسمت خلق یئی دیر خلق با موجود وی سوک با فیس بک کی لگی آوی سوک با اجرو کی لگی آوی گپی شپی بے لگولی وی لیکن ربی ذوالجلال زمان استا انتخاب کئی دخپل نبی دا جناب محمد الرسول اللہ دا صفت اوریدو دا پارا دخپل نبی دا جناب محمد الرسول اللہ دا ناتخوانی اوریدو دا پارا رب کائنات زمان استا انتخاب کئی اے مسلمانا اے دمیاز الفقار علی بٹو سے دا غی اجری تا تشریف رولن کے ملگریا پدی باندی تا رب العالمین شکریہ ادا کا تا رب العالمین پا بارگاہ کے سر پا سجود شا دا اللہ شکر ادا کا چے اللہ پا دمر پر فتن دور کے تا زما انتخاب دا سامعین و دانات دا رسول اللہ تا اوگو زما محترمو دانات اور دل معمولی خبر ندا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پا بمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندے والار دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مدح کے اشعار راندے کئی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سرد صحابہ کرام لاندے تشریف فرما دے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دا محمد رسول اللہ صفت بیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اغنات خوانی اوری او کلچی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ناتخوانی ختم کا دا منبر نرا کزیگی نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپل وجود مبارک چگو باسی او حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تا پا انام کے ورکی زما محترمو دا ناتخوانان دا معمولی خلق مگنی دا دا محمد رسول اللہ صفت کئی او زدا پا یقین سرویما چی انشاءاللہ دا اللہ نا دا امید ساتو چی دا مداحین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم با دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا حوض کوثر باندے ولاڑوی او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لاس مبارک با دیتا اوبا ملاویگی او دی سامعین تم داوے ما چی رب کائنات مسر زمونگا پا کامل ایمان باندے خوشالکا اللہ دا سعیا دا ناستا پا خپل دربار عالیہ کی قبول و منظور فرمایا او رب العالمین دی ستاسو دا دی ناستے اجرون پا دنیا و آخرت کی در کی زی
یو ځل بیا د خپلو مشرانو بالخصوص برادر مکرم جناب حضرت مولانا عبدالله حقانی صاحب دامت برکاته العالیه د هغه شکریه ادا کوم چې هغه ما ناچیز ته لږه مقرره کا الله جل جلاله مو دا ناسته قبول کا زما محترمو غمجن محمد زمان خو ځکه فرمایي چې د محمد رسول الله ثاني نشته د محمد رسول الله مثال نشته د الله نه بعد په مخلوق کې چې کوم دی اوله مرتبه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم